هغه جنکۍ چې مخونه یې سپین او پښې یې تورې دي یوه هفته د ملي اردو بوټان پښو کوي که پښې م سپینې نه شوې زه یې ذمهوار یم زوی جانه نیا دې ډېره مریضه ده هغې ته به ډاکټر راولې او 1000 روپۍ به واخلې جانان ته به ورکړې سمه ده صحیح ده پلاره نیم ساعت وروسته راغلې زویه څه دې وکړه هو پلار هغه 1000 روپۍ مې ډاکټر ته ورکړې او نیا ته مې جانان راوست په جانان څه کوې جنکۍ هر څه برداشت کولی شي خو په واده کې د هغې په شان جوړه نه افغانستان هغه واحد ملک دی چیرته چې هره ورځ په زرګونو ځوانان خپل زړونه بغیر د عملیات نه جنکو ته ورکوي احمده یو کال مخکې مې عصبي تکلیف درلود نو د ډاکټر نه مې تداوي شروع کړه ښه دې وکړه نو بیا یې څه نتیجه ورکړه د ډاکټر فیس او دوا دومره قیمته وه اوس هم عصبي تکلیف لرم او هم اقتصادي هغه جنکۍ هم د واده لپاره په ډاکټر او په انجینر پسې ګرځي په کومو چې په ناسته سر ګرځي یوې جنۍ راته وویل چې ما سره واده وکړه پلار مې د کلي د ټولو نه غټ سړی دی ما ورته ویل سمه ده لږ پیسې میسې به په لاس راشي چې معلومات مې وکړه پلار د 13 کالو د 13 کالو سړي ته چې نجلۍ وخاندي نو هغه هم په جواب کې ورته خاندي او کله چې سړی عمر د 10 کالو نه ډېر وي او نجلۍ ورته وخاندي نو اول خپلو جامو ته وګوري چې سرچپه خو به مې نه وي اغوستې د نن سبا جنکۍ د زړه ماتېدو نه زیات د نوک په ماتېدو باندې دردېږي که د کرونا له وجې زموږ حکومت اعلان وکړي چې که څوک بهر راووتل په ګولۍ به ویشتل کېږي بیا به هم زموږ خلک بهر د دې لپاره راوځي چې ویني چې دا څنګه یې ولي